په دنیا کې د سره چا احسان وکړه دا غم شکر ادا کوه ناشکری مه کوه ځکه حدیث کې راځي څوک چې د بندگانو شکر ادا نه کړی شي من لم يشکر الناس لم يشکر الله دا الله شکر کله مغه نشي ادا کولی ځکه بنده خو لږ نعمت انسان سره لږ احسان انسان سره وکي معمولی غونډه فایده انسان ته ورکی نو چې ته د لږ احسان بدل نشي ورکولی او شکر نشي ادا کولی نو دا عظیم ذات چې نعمتونه بشمار دي چې هغه شمارل کېږي نه دا غي شکر به ته چرته ادا کړی شي نو لہذا چا چې د سره احسان وکړو نو دا غي شکر ادا کوه ناشکری مه کوه کله کله داسې وشي د علي کرم الله وجهه یو قول هم دی وی هغه به فرمایله چې کله ته چا سره احسان وکړي چا سره ښېګڼه وکړي چا ته څه فایده ور ورسې د چا څه مالی تعاون وکړي مالی امداد ورسره وکړي یا بدني مدد د هغه وکړي د هغه څه خدمت وکړي نو اکثره داسې کېږي چې چا سره د احسان کړي د هغې طرف نه اکثره داسې رویه کېږي داسې جواب تا ته میلاویږي چې تا خفه کوي تا پریشانه کوي او اصل کې دا هغه شیطاني اثرات وي شیطان دا غواړي چې د فلان کې احسان کړی دی او الله تعالی به د احسان په سبب باندې ته جنت ورکړي الله به ترې ناراضي شي لیکن هغې خوا نه څه وشي د ده احسان فراموشي وشي د ده ناشکري وشي د ته غلط جواب ورکړی شي د ته بدې خبرې وکړی شي نو دا انسان کله کله چې قمقل وي او پوهېږي نه نو دا خبره وکړي چې زه دې په خپلې ښېګڼې باندې خپېمانه کړم او دا په خپل هغه ښه کار باندې څه شي خپېمانه شي د ناشکرۍ الفاظ وي نو د ټول هغه ثواب برباد شي د علي کرم الله وجهه قول مې تاسو ته بیاناوه هغه به فرمایله چې کله ته چا سره احسان وکړي د دې د قبلېدو یوه علامه دا ده چې چا سره د احسان کړی هغه به تا ته الټه غلط جواب درکوي هغه به تا ته د ناشکرۍ خبره کوي هغه به تا پریشانه کوي تا به خفه کوي او اصل کې دا شیطاني اثرات وي چې هغه تا خفه کوي او ستا د خولې نه داسې الفاظ اوځي تا چې کوم نیک کار کوي چې په هغې باندې خپېمانه شي چې کله ته په نیکو باندې خپېمانه شي نو هغه به بربادېږي هغه عند الله نه قبلېږي